د پاکستان لپاره تباه کوونکی خبر راغی. د پاکستان د اقتصاد وروستۍ سلګۍ څنګه دي؟ پاکستان ولې پر طالبانو باندې خپل اقتصادي رکود پړه اچوي؟ تازه یې څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د صرافانو اتحادیې مشر وایي هره ورځ په اوسط ډول له پاکستان افغانستان ته 15 میلیونه ډالر قاچاق کیږي او دا کار په ډیره یو ګټور کاروبار بدل شوی دی. پاکستان کې د یو مالی مشورتي شرکت اجرایوي مشر خرم شهزاد بیا ویلي چې د افغانستان بازارونه د ورځې له 10 څخه تر 15 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري او اټکل کیږي چې نیمایي له پاکستانه قاچاق کیږي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب نوري وایي افغانستان د دې هیواد اقتصادي ملاتړ لپاره کافي ډالري زیرمې لري. د افغانستان بانک هره اونۍ 18 میلیونه ډالر لیلام کوي. په ورته وخت کې طالبانو د افغانستان له ټولو دولتي او خصوصي بنسټونو او موسسو غوښتي چې په اقتصادي راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. بلخوا د ملګرو ملتونو د 40 میلیونه ډالرو نغدي کڅوړې افغانستان ته رسیدو سره په افغانیو بدلیږي چې ډالر د افغانستان بانک خزانو کې پاتې کیږي. ګمرکي تعرفې په ډالر راټولیږي چې د طالبانو د مالی ملاتړ بله سرچینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانیو د وروستیو کې د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت ساتلی او پاکستاني اثار د تیرو 2 لسیزو په پرتله خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي، کومه ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.